من چې دا کیسه هم ستا و یا د دې ظلم سلارو کا حاجي صاحب پټ مخونه خو د غلو غدو کار دی مخ کاره که نو ګزارو کا حاجي صاحب ټول پنډال ته په جمع باندې السلام علیکم. بیا د چراغ پښتو طبي جرګې ټولو ښاغلو غړو ته ډېر دادونه چې دومره ښه پروګرام یې را جوړ کړی د پرنسپل صاحب هم ډېره مننه کوم. ټولو مشرانو ته هم سلام او مینه عرض کوم. تاسو ته یو څو شعرونه ووایم، بیا به یو دوه واړه نظمونه ووایم. کوشش به کوم چې د غزل نه هم رانه کم وخت واخلي. څه شعرونه وایم چې ناره د زنده‌باد د ښه په جارو کا حاجي صاحب، زمونږ هم وړوکی غوندې کارو کا حاجي صاحب. یا خو منه چې دا کیسه هم ستا وه یا د دې ظلم سلارو کا حاجي صاحب. یا خو منه چې دا کیسه هم ستا وه یا د دې ظلم سلارو کا حاجي صاحب. پټ مخونه خو د غلو غدو کار دی مخ کاره که نو ګزارو کا حاجي صاحب. پټ مخونه خو د غلو غدو کار دی مخ کاره که نو ګزارو که حاجي صاحب. چې ما نه منې نو تا چېرته منمه ورته ښه د ګوتو شمارو که حاجي صاحب. مننه چې ما نه منې نو تا چېرته منمه ورته ښه د ګوتو شمارو که حاجي صاحب. د لیوال پوښتنې نه وژلی کېږي دا جواب غواړي گفتارو که حاجي صاحب. مننه. دغه نظم ته راځم. هله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي، د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي. د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام رستو ښه د ډېر احترام رستو بس په شمار یو څو لمحو کې بېرته تلو خپنې و کې بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بېرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې د سرازو نه تپوس کړې نه سلا کړې بس زمونږ د زړګي غلا کړې. زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي. الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي. ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي، ته خبرې لیوني راتاوان به هم په ما شي. ته چې داسې شور او شر کړې اوس به ټول کلی خبر کې بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه. دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه. یو زمونږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه، یو ناترسه زمانه شي بل زمونږ خوار نصیبونه. دلته ساس کې هم گویا شي، دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کې د الزام سپیره بادونه نه خبره به رسوا شي. الله پیره بابا راشي، مننه ډېره زیاته مننه. الله پیره بابا راشي بیا خبر له پښتونخوا شو، بیا خبرې له نظام شو، بیا خبرې له باچا شي. په توبو به توبهګار شي، مجبورن به په جړا شي. عدالت نه که خبر شي، ریاست نه که خبر شي، د ځنګل په شان قانون دی حقیقت نه که خبر شي. دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاش عیاسي د زوروره بدماشي ده. زلیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي. الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي. ډېره مننه کومه. دغه اخیری بنده قربان ملنګ ته بیا ډالۍ وي چې الله پیره بابا راشي بیا خبر له پښتونخوا شي، بیا خبرې له نظام شي، بیا خبرې له باچا شي. په توبو به توبهګار شي، مجبورن به په جړا شي. په توبو به توبهګار شي، مجبورن به په جړا شي. حقیقت نه که خبر شوي، عدالت نه که خبر شوي، د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي. دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاش عیاسي ده زوروره بدماشي ده. زلیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي. الله پیره بابا راشي، الله پیره بابا راشي. دغه نظم به صدر صاحب په اجازت باندې ووایم. وړوکی غونډه کې نظمونه به چې دلته د دې ملګری و چې دلته مشر لکه څوک دی هغه نظم وایي، خو زه به دا ووایم چې د دې ښار نظام بدل دی. ملنګ جانه د دې ښار نظام بدل دی. په دې ښار کې که اوسېږي، دې بازار کې که اوسېږي نو بیا لږ راشه زما خواله ځان خبر که کلیواله د دې دور د نظام نه، د دې ښار د انتظام نه. د ستا هر یو کار به کېږي، د ستا هر سنګار به کېږي. تا ته څه نه مسله د مسله راوړه سړیه، مسلې سره قربان شم څه شوړه راوړه سړیه. د شوړي مطلب مې دا دی چې پیسه راوړه سړیه، بیا ته اډر کوه خانه، ته بېغمه شې جانانه. هر یو فن دلته چلیږي، چال چلن دلته چلیږي، بس دروغ دلته کې وایه، دروغجن دلته چلیږي. د دنیا واړه فریب به یقینا دلته چلیږي. بس کردار مردارې سکې رنګ روغن دلته چلیږي. بس کردار مردارې سکې رنګ روغن دلته چلیږي. دلته نار هر یو سړی دی او مل ټول اړی ګړی دی. دل چلته چل دی چل کې ول دی. د دې ښار نظام بدل دی. دلته چل دی چل کې ول دی. د دې ښار نظام بدل دی. زورور پکې خوشحال دی په مثال لکه ځنګل دی. دلته هغه زورور دی چې د چا په وس کې شر دی. بس که خان دی که نوکر دی خو په بله سر دی. دې سودګره جیته ګوره دا د ټولو معتبر دی. بس په جیب چې برابر دی نو بیا خیر که خو شیخر